مننه د وخت راکولو څخه. تاسو په افغانستان کې خبريال وي او همداراز هلته مو راډیو هم لرله، راډیو تلویزیون. څه خپرونې مو درلودلې او که د دې په اړه لږ غونې معلومات لومړی شریک کړئ موږ سره. سلامونه تاسو او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته. مننه. موږ په افغانستان کابل میدان وردګو کې موږ یو راډیو تلویزیون درلوده چې په نامه تاجالا و او یو لسیزه موږ دیني، روزنیزې، ورزشي او پوښتونکې برنامې درلودې چې تر څه وخت مخکې پورې موږ د برنامې او نشرات درلود. د وروستي تحول له وجې او کله چې د وروستی تحول رامنځته سو، زموږ رسنۍ له یو لړ ستونزو سره مخ شوې چې بالاخره د دغه ستونزو زغم دې حد ته ورسېده چې موږ مجبوره سو خپل رسنۍ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې وتړو او د دې مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې موږ 5 غوښتنې له حکومت او د رسنیو د ملاتړ ادارو نه درلودې چې تر څو د موږ دغه 5 غوښتنو ته رسیدګي ونیسي، موږ به خپل نشرات په ټاپه درولي اوسېږي او موږ به خپل نشرات نه پیلوو، چې تر اوسه هم د موږ غوښتنو ته صحیح او رسیدګي نه ده سوې، حتی ځواب صحیح نه ده ورکړل. آیا ستاسو پر رسنیو باندې داسې کوم بندیزونه پلی شوي وو چې د هغې له کبله د رسنیو ازادۍ سره په ټکر کې وي او که څنګه؟ بالکل. زموږ دا د 5 غوښتنې چې کوم وي، اول عمده یې دا وه چې د رسنیو د ازادۍ نقض شو، ځکه خصوصي رسنۍ باید آزاده او خپلواکې اوسېږي. په تیرو کې او د تیرو څو ورځو کې موږ باندې ځینې قیودات یا ځینې فرمایشات شوي وو چې د موږ د وس او د موږ د زغم له کچې پورته وو، ځکه ځینې خبرې وې چې تخنیکي خبرې وې چې مثلا تاسو د ښځو د اواز نه نشریدو وکړه، چې مثلا تاسو د ښځو اواز مه نشروئ. کومې اړیکې چې د موږ لایف برنامې درلودې، ځکه موږ ډېرې ښې آموزشي او روزنیزې لایف برنامې درلودې، دې کې به چې کومه اړیکې موږ نیولې، هغې به خامخا زموږ خویندې هم وي، نو دوی به دا غوښتنه وه چې تاسې دا مه کوئ. بالاخره موږ ورته دا قناعت هم ورکړه چې موږ په دې وسایلو، په دې ابتدایي وسایلو باندې موږ نشو کولی چې اړیکې په نیم هغه کې پرېږدو، مثلا څو ثانیې واوري چې وګورو چې دا کومه زموږ خور ده او اړیکه نیولې او قطع کړو چې بل اړیکه ونیسو. دا موږ شخصیت هم ښه نه و، د موږ د رسنۍ اصول ته هم ښه نه و او دا د موږ اورېدونکو ته هم یو توهین و. تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه بي بي صاحب. آیا ستاسو سره همکارانې مېرمنې هم وي او هغوی خپل کارونو ته دوام ورکړی و که نه هغوی ته هم اجازه نه وه او د هغوی لپاره کوم قوانین وضع شوي وو؟ خبره همدلته وه چې د موږ حتی د موږ د اورېدونکو غږ یې نه زغمو، یعنې نه پرېښودل چې د موږ د اورېدونکو غږ نشر سي. دا چې موږ سره همدا اوس مهال هم 4 خویندې موږ سره کار کوو او هغوی د 14 د اګست نه را په دې خوا هېڅ دندې ته حاضر نه سول، ځکه د تحول سره هغوی ووېرېدې او را حاضر نه سوله چې خپل دندې ته ادامه ورکړي، ولې آف سکرین موږ سره همکاري درلوده او همکاري کوله. نو هماغه و چې د موږ نشرات بالاخره حبیبي صاحب، ستاسو ځینې تصویرونه موږ ولیدل چې ستاسو په بدن باندې د زخم ټپونه وه او د شکنجې ټپونه وه. که تاسو د دې پیښې ذکر وکړئ دلته، دا څنګه پیښه وه، څنګه رامنځته شوه؟ کله چې زه د خپل هېواد نه یو بل هېواد ته تلمه، ستونزې وې، د ستونزو له وجې زه تلمه بل هېواد ته، د سرحدي پولیسو نه یونیفورم سم دی، نه تعلیم لیدلی، نه اخلاق سم دي، یعنې په هیڅ اصولو باندې برابر نه دي. نو په داسې یو بد چلن او په داسې یو بد وضعیت باندې موږ له سرحد نه تېر شو چې په ډېر ناوړه چلن باندې چې د ویلو وړ نه دي، چې په پایپ باندې وهل و، شکنجه و او په ډېر بد حالات باندې. دا په داسې حال کې ده چې موږ
قانوني اسناد سره موږ غوښتل چې د سرحد د طالبانو واک لاندې رسنیو ازادۍ ته څنګه ګوري؟ په دې وروستیو کې د وروستیو تحولاتو یا دغه ځینې قیودات یا ځینې بې ځایه لاسوهنې یا فرمایشات زه ورته وایم چې کله کله زموږ د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا ویلي چې ته بیا دا فرمایشات وایي چا فرمایشات نه دي ورکړي نو دغه فرمایشات د دې لامل شول چې 50 سلنه رسنۍ بندې دي د نن له 80% زیات زموږ خبریالان بیکاره شوي دي جلا وطنه شوي دي او خبریالان اوس دستفروشي کوي اوس کراچۍ ګرځوي یا څوک هولډینګ کاري کوي کوم د ژورنالستانو د حمایت کوم نهاد هم اوس نه لرو مننه تاسو د وخت څخه ډېره مننه تاسو